که زه در سره نه وم ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو که زه در سره نه وم ناول څلورم یو له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول څلورمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. خپلو چورتونو ته مې ملا وتړله، دومره چورتونه مې ووهل تر څو مې په سر داسې درد شو لکه یو چا چې په لرګي باندې وهلی وم او په هغه درد کې پسې ویده شوی وم. 3 ورځې او 3 شپې له مینې سره خوابدی وم. هیڅ خبرې مې نشوی ورسره کولی او نه مې زړه غوښتل چې ورسره خوشحاله شم. په دا څلورمه شپه مینې راته وویل: ای فریده، زه نوره د خفګان زغملو توان نه لرم. ما هم دا اوس مړه کړه چې له ژونده بېغمه شم. ما درته خپل خون بخلی دی، هیڅوک به زما له کورنۍ څخه تا ته زیان ونه رسوي. دا ځکه درته وایم چې نن مې مور راغلې وه او هغې ته مې وویل چې که زه مړه شوم نو تاسې پوه شئ چې ما خپل ځان په خپله مړ کړی دی او هیڅوک زما په تور مه نیسئ. ما ته چې مینې دا خبرې وکړې دومره مې زړه ور باندې خوږ شو چې حد یې نه کیږي. ځان راته د ټولې دنیا ظالم او بې انصافه ښکاره شو چې زه له مینې سره څه کوم او دا راسره څه کوي. زه هم ونه توانېدم چې خفګان ته نوره ادامه ورکړم. په غېږ کې مې غریبه ټینګه ونیوله او دومره مې ورسره وژړل چې ما نو په خپل ژوند کې هم دومره نه و ژړلي او نه مې هم په یاد و چې ما دې په ډېرو وختو کې ژړلي وي. په ژړا کې مې معذرت او بخښنه ځینې وغوښته او ډېره پښیماني مې وښوده او ټینګه وعده مې ورکړه چې دا کار به بیا هیڅکله نه تکراریږي. بیرته سره خوشحاله شو خو د موضوع څخه مې خبره نه کړه. په سبا مې مینې ته وویل چې ځو به د دې د مور کور ته تر څو هغه هم په کومه خبره چې مینې ورته کړې وه له هغې خبرې خبره او له تشویشه څخه خلاصه کړو. هلته زه و مینه دواړه لاړو. د مینې له مور سره مو زیات مجلس وکړ، که څه هم چې د مینې مور په دې ډېره وېرېدلې وه چې مینې ورته ویلي وو که زه مړه شم نو زما په تور هیڅوک مه نیسئ. خو کله چې د مینې په څهره او شونډو کې خندا خوره ولیده زیاته خوشحاله او نورې د هغې د مرګ دلیل هم نه دی پوښتلی چې په کوم دلیل سره مینې غوښتل چې ځان مړ کړي. هغه ورځ او هغه شپه مو ورسره تېره کړه او سبا بیرته دواړه راغلو خپل کور ته. په کور کې مینه بیا راته ټینګه شوه او زما د پریشانۍ علت یې راڅخه وپوښته. ما ورته دروغ او ډول ډول بهانې مې ورته کولې خو مینه ډېره ځیرکه هوښیاره او چالاکه وه. پوهېده چې زه ورته دروغ وایم. اخر یې قسم راکړ: ستا د الله پاک په سپېڅلي ذات سره قسم وي چې رښتیا راته ووایه. ما ورته وویل: که رښتیا مې درته وویل نو بیا دې بد راڅخه راځي. دا کیسه پر همدغه ځای پرېږده ځکه که له دې کیسې څخه خبره شوې ډېره به پرې خوابدې او پریشانه شي. مینې راته وویل: زه وعده در کوم چې هر ډول کیسه یې ورباندې نه خفه کېږم. ما ورته وویل: ته له دې موضوع تېره شه، زه به یو بله کیسه درته وکړم، ته راته غوږ ونیسه. مینې راته وویل: ما د الله جل جلاله په ذات قسم درکړ نورې کیسې نه اورم او راته کوه یې هم ما. ما ورته وویل: زه نه غواړم چې تا له خپل قسمت څخه خفه کړم. مینې راته وویل: زه د دنیا له خو قسمت لرونکو څخه یم، بیا ولې ګیله کوم؟ د خدای جل جلاله زر ځلې شکر کوم چې تا غوندې خاوند لرم او ته مې په نصیب شوی یې. بیا راته دا مه وایه چې له قسمته به ګیلمنه شي. ما ورته وویل: مه کوه مینې، راځه چې له دې کیسې تېر شو دا د یو راز په شکل وساتو. مینې راته وویل: تر څو چې دا پټه کیسه او دا پټ راز دې نه وي راته ویلی تر هغې به قراره نه شم. ما ورته وویل: ولې دومره ټینګار ورباندې کوي؟ مینې راته وویل: ستا له وجې څخه ډېر راباندې ګران یې، پر تا مې یو ازغی هم نه لورېږي چې خوږ دې کړي. ما ورته وویل: دا کیسه به ما او تا سره بیل کړي او په منځ کې به مو جلاوالی راشي. د دې خبرې په کېدو سره مینه راته حیرانه پاتې شوه او یو سوړ اسویلی یې وکړ. راته ویې ویل: دا ته څه وایې؟ بیا دغسې مه وایه. د دې خبرې په کېدو سره ژړغونې شوه. ما ورته وویل: ته ما مجبوروې، دا کیسه همداسې ده چې زما او ستا په منځ کې به جلاوالی راولي. زه نه غواړم چې دا کیسه درته وکړم او ته مې ورته مجبوروې. مینې راته وویل: خیر ده، اوس خو به یې حتما راته ووایې ځکه زه ستا د خوشحالۍ لپاره هر څه کولو ته تیاره یم، هغه که زما او ستا جلاوالی هم وي. ما ورته وویل چې نه مې پرېږدې نو راته غوږ شه. ټوله کیسه مې مینې ته ټکي په ټکي له ماشومتوبه نیولې تر هغه وخته چې د څانګې له کوره راغلم خپل کور ته. ما چې دا خپله کیسه مینې ته کوله د دې له سترګو څخه اوښکې څاڅکي څاڅکي لکه د کوټې له چت څخه چې د باران په وخت کې
کله نه کله اوبه راڅاڅي او هره اوښکه په سپین مخ داسې یو په بل پسې معلومېده لکه د سپینو ملغلرو تار چې وشکېږي. کیسه یې په ډېر غور او دقت سره واورېدله او د څو شېبو لپاره غلې پاتې شوه. وروسته خپل سکوت مات کړ او راته ویې ویل ته له څانګې سره زیاته مینه لرې؟ ما ورته وویل له اندازې وتلې مینه چې بل یې هېڅوک له چا سره نه کوي او هېڅ حد یې نه وي. مینې راته وویل له هغې سره واده وکړه. ما ورته وویل ما ستا سره واده کړی. مینې راته وویل څه پروا لري؟ په اسلام کې خو نارینه ته 4 ودونه روا دي، تا خو یو واده کړی. ما ورته وویل د اسلام نه نامه قربان شم، دا فکر یوازې ستا سره شته، له نورو سره نشته. څوک چې یو واده ولري بیا دوهم واده ورته څوک نه ورکوي، ځکه وایي چې یو واده لري بل نو څه کوي، یوازې باید له هغې سره ژوند وکړي. داسې څوک نشته چې خپله نازولې لور په بن ورکړي، ځکه د هغوی دا نظر وي چې بن نو اور ده، څوک خپله لور اور ته اچول غواړي. هو ور به یې کړي، داسې څوک چې هغه به غریبان، مظلومان، بیچاره او یا کوم عیب لرونکي وي. مینې راته وویل زه خو درته نه وایم چې ما به په اور کې وسوځوې، خیر ده زه دې په اور وسوځېږم، خو چې ستا سترګې وینم دا راته کافي دي. ما ورته ویل تا ته مې مخکې هم وویل چې ستا فکر د نورو په شان نه دی. مینې راته وویل ښه نو چې داسې ده، زه ستا په مقصد پوه شوم، دا راته ووایه زه هم در باندې ګرانه یم او که نه. ما ورته ویل بې له شکه چې را باندې ګرانه یې. شکر یې ادا کړ او راته ویې ویل بیا زما یوه خبره منې چې درته ویې کړم؟ ما ورته ویل حتما یې منم، دا خو معلومداره خبره ده. مینې راته وویل نو چې داسې ده بیا ما ته طلاق راکړه. کله چې یې د طلاق راته وویل زه ورته په غوسه شوم، ورته ومې ویل چپ شه لیونۍ چې بیا دې له خولې څخه د طلاق نوم ونوځي. مینې راته وویل لیونۍ خو یم، ته که هر څه راته وایې هغسې یم، زه دا هر څه ستا د خوشحالۍ لپاره کوم. ما ورته ویل زه نه غواړم چې خوشحاله شم. مینې راته وویل مګر زه غواړم چې ته خپل هدف ته ورسیږي او له څانګې سره واده وکړي. دا زما له ارمانونو او امیدونو څخه یو امید او یو ارمان دی، باید را پوره یې کړي. تا واده هم را سره کړې ده. ما ورته ویل داسې واده خو مې نه ده در سره کړې چې طلاق درکړم. مینې راته وویل حتمي به ما ته طلاق راکوي. ما ورته ویل زه به مې مور، کورنۍ، خپلوان، دوستان او انډیوالانو ته څه وایم چې په کوم دلیل سره مې تا ته طلاق درکړی او ولې؟ مینې راته ویل ته د هغې په اړه هیڅ غم مه کوه، زه په هغې کې در سره مرسته کوم، ټولې لارې زه درښایم. ما ورته ویل کومې لارې؟ مینې راته وویل داسې لارې درته ښایم چې هیڅوک به دا ګمان ونه کړي چې تا ما ته پر ځای طلاق نه دی راکړی، بلکې ټول به وایي چې دی بیخي پر ځای کار وکړ. زه به داسې کارونه شروع کړم چې د هغه کارونو په کولو سره هغه که زما دوستان او خپلوان دي او که ستا، د هغو ټولو به زما څخه بد راځي او زه به د ټولو په نظر بده یم. وایي به چې دی ډېر ښه کار وکړ چې طلاق یې کړه. ما ورته ویل ته په خپله په دې کار کولو راضي او خوشحاله یې؟ مینې راته وویل که خوشحاله نه وم بیا مې درته نه ویل، نه مې درته دا لارې ښودې، زما څخه بېغمه اوسه، په دې کار کولو زیاته خوشحاله کیږم. زه یې په دې کار راضي کړم تر څو ورته طلاق ورکړم او له څانګې سره واده وکړم. پر جمیل کاکا او سپوږمۍ خاله خو زیات ګران یم، بیخي د زوی په سترګو راته ګوري او په څانګې هم زما خوی او کردار یې ډېر خوښ دي. په دې کار سره به خپل مقصد ته ورسیږم. په لومړي قدم کې مینې د کور ټول مسؤلیتونه چې ورلغاړي وو له ټولو شا وګرځوله او هغه یې زما مور ته ورلغاړي کړل. په دوهم قدم کې په کور کې له ټولو سره جنګونه او جنجالونه یې شروع کړل. که مې مور وه، که مې خور وه او که مې ورونه وو، یو یې هم نه دی پریښی او له ټولو سره به یې په ناحقه جنګونه او جنجالونه کول. په دریم قدم کې زما خدمت ته اشاره وړوله، زه به یې خونې ته نه پرېښودم او بیخي به یې زما پروا نه درلوده. زه به چې کله له مور او ورونو سره ناست وم د هغوی په مخ کې به یې سپک کړم او هغوی ته به یې کم ښودلم. په څلورم قدم کې زما خپلوانو سره بد چلند شروع کړ او هغوی ته به یې بې ځایه او د نه کېدو خبرې کولې. کوم څوک به چې زموږ کور ته د پوښتنې لپاره راغلل هغوی ته به یې سپکې سپورې کولې او هغوی به یې په راتګ پښیمانه کړل. زما مور دې ته حیرانه پاتې وه چې دا مینې څنګه یو په یو ځان ته دومره زیات بدلون ورکړ، څنګه یې بې شرمۍ ته ملا وتړله. دا خو ډېره مهربانه او کاریګره جنۍ وه. په دې اوس څه وشول او څه ټکه ورباندې راولوېدله؟ دا جنۍ نظر شوه که څه بلا ووهله؟ دا هغه کارونه و چې زما مور او زما ټولې کورنۍ ته ډېر ستونزمن تمام شول.
او په یوه میاشت کې ورڅخه ټول ناراضه شول او هر څه کوشش مې چې کورنۍ ور باندې وکړ خپل پخواني حالت ته نه شوی راوستلی، نه په نصیحت لارې ته راتله او نه هم په خبرو پوهېده. زما د کورنۍ ټول کوششونه پر مینې هیڅ اثر نه کاوه او نه هم دې خپله اراده بدله کړه. ورځ تر بلې کوم ګرانښت چې دې زموږ په کورنۍ کې پیدا کړی و په دغه یوه میاشت کې یې پوره له لاسه ورکړ. په ټوله کورنۍ کې داسې څوک نه شول پاتې چې له مینې څخه به یې ښه راتلل. د ټولو بده ایسېده او ټولو ورڅخه نفرت کاوه. مور مې زما حالت زما په کور کې لیده او تر هر چا را باندې خوا بده وه. کوم وخت به چې چا په ما پسې یوه ناحقه خبره کړې وه نو مور به مې ډېره ورباندې خفه کېده. د مور مې د مینې دا چلند نور نه شو زغملی او ورځ یې خپلې کوټې ته ور وغوښتم. راته ویې ویل زویه زه خو نه پوهېږم چې مینې ولې خپله رویې ته داسې بدلون ورکړ، ولې له موږ سره داسې کوي. چا خو به څه نه وي ورته ویلي چې له موږ سره دې داسې چلند وکړي. آخر دا خو ډېره هوښیاره او کاریګره جنۍ وه، هغه کار خو یې په بلا پسې نه دی کوي. دا جنګونه او جنجالونه څوک نشي زغملی. موږ خو خیر ستا سره هم دغسې رویه کوي تر څو به دا بدنامي زغمو. په ټول کلي کې د دې په اړه خبرې کیږي، ټول عالم او جهان را باندې خاندي، د ټولو د پیسخند او ریشخند شولو. باید څه وکړو؟ ما مې مور ته وویل زه خپله هم ورته حیران پاتې یم، نه پوهېږم څه وکړم مورې. مور مې راته وویل نورې خو ټولې لارې را باندې بندې شوې پرته د یوې لارې څخه. ما ورته وویل کومه لاره؟ مور مې راته وویل درته ویلی نه شم خو زیاته مجبوره یم. ما ورته وویل حتما راته ووایه مورې، زه خو ستا هره خبره منم او ستا هره خبره ماته ډېره ارزښتمنده ده. مور مې راته وویل زویه که زما خبره منې نو مینې ته طلاق ورکړه، پرته له طلاق څخه بله لار نه لرو تر څو به ورسره په تکلیف یو. زما خو چې څه زده و هغه مې ټول ورباندې وکړل خو سمه نه شوه او نه یې بدلون وکړ. ما ورته ویل څنګه چې ستا خوښه وي مورې، زه ستا له فیصلې څخه نه اوړم. مور مې راته وویل زما دغه فیصله ده چې نور یې له شر څخه ځان خلاص کړو تر څو د تل لپاره ځینې بېغمه شو. که نور څه نه وي هغه یوه ډوډۍ مړۍ خو به په ارامه سره خورو. ته بېغمه اوسه دستي درته کوزده کوم، ښځې خو پیدا کیږي، د دې خو اوس دومره هوا ده چې بیخي څوک په نظر نه ورځي. دا به هم پوهه شي اوس به دا وایي چې دوی ماته ضرورت لري او هر څه چې زه کوم څوک به راته څه نه وایي. بس ته ډېر مراعات مو د دې وکړ. ما ورته وویل زه ورته ووایم او که ته ورته وایې چې نور دې په مخه ښه شه. مور مې راته وویل ته ورته ووایه زویه ته یې له کوره وباسه، په دې کار کولو سره هیڅ شرم او حیا ویره هم له چا مه کوه او نه هم دا کار د شرم او ویرې دی. ما یې له مور سره هم خبرې کړي دي، د هغې هم همدا زما رایه وه. ما ورته ویل ښه مور یې هم په دې کار کولو سره خوشحاله ده؟ مور مې راته وویل هو زویه ټول ورباندې خوشحاله دي. ما خو ستا په خاطر تا ته نه ویل ځکه ما دا ګمان کوو چې ته به ورسره مینه لرې او ستا به زړه نه کیږي، خو چې پوه شوم ستا سره هم بد چلند کوي. ما ورته ویل نه مورې ته خو چې هر څه راته ووایې زه همغه کوم. مور مې راته ویل بس نو همدا نن شپه ورته طلاق ورکړه او خپل کور ته یې واستوه. ورته ووایه چې نور زما او ستا په منځ کې د خاوند او میرمنې هیڅ رشته نه ده پاتې، ته پوه شه او کار دی. مور ته مې وعده ورکړه چې دا کار به حتما نن سر ته رسوم او مینې ته به طلاق ورکوم. خپلې کوټې ته راغلم او مینې ته مې د مور ټوله کیسه وکړه چې اوس نو په خپل پلان کې کامیابه شولو. کله مې چې مینې ته دا وویل سر یې سره وګرځېده او په ځمکه وغورځېده. اوبه مې ورباندې وشیندلې تر څو بېرته پر سد شوه. سترګې له اوښکو ډکې وې، په همغه ډکو سترګو یې راته وویل آخر خپل هدف ته ورسېدو، څوک را باندې پوه نه شول. ما درته ویلي چې ستا په خاطر هر څه کولو ته تیاره یم، که څه هغه زما او ستا جلاوالی وي. کاشکې خو زه په اول کې خبره وای، زما ستا د هغې شپې خفګان ډېر ارمان دی. کاشکې خو زه هغه وخت خبره وم. ته پوهېږې له هغې ورځې راهیسې چې ما تا ته د څانګې په اړه څه ویلي وو، له هغې ورځې راهیسته سهار او ماښام ستاسو د یو ځای کېدو په ارمان سرتوره سر د الله دربار ته ناسته یم. الله دې زما ژوند تاسو دواړو ته درکړي تر څو چې ژوندي یاست خوشحاله واوسئ. زه درته یوه بله لاره ښیم، هغه دا چې هر څومره زر چې کیږي له څانګې سره کوزده وکړه او هغه وغواړه، وخت به نه پکې باسي. یوه خبره لا درته بله کوم، هغه دا چې کله چې د له څانګې سره واده وکړ او هغه د کور ته راوستله نو مور ته به ووایې چې ما په څه خاطر له مینې سره بد چلند کاوه.
یوه خبره بله هم درته کوم، خپل ورونو ته به دې هم ووایې او خپلو خویندو ته دې هم چې ما ولې له هغوی سره ښه رویه نه کوله او د هغوی زړونه مې ورمات کړل. کله چې د له څانګې سره واده وکړ نو ورته ووایه چې ستا ډېر خیال وساتي، ته خپل ځان ورته وښایه او ورته وبه چې هر سهار درته سپیلني دود کړي او هره ورځ دې در باندې عطر ووهي. ورته وایه به چې هر ماښام کله چې ویدېږي نو ستا سر دې په خپلو ځنګنونو کېږدي او ستا په سر کې د خپلې ګوتې ووهي او په ناز ناز دې درته غږېږي تر هغو پورې تر څو چې ته ویده شوی نه. دا به ورته وایي چې یوه ورځ څه یوه ثانیه دې هم خفه کېدو ته ور نه کړي او دا به هم ورته وایي چې ستا د مور ډېر خیال وساتي او له خپلې مور څخه زیاته ستا د مور سره محبت او مینه وکړي. یوه کار ته پرې نه ږدي. ورته وایي به چې زما له خویندو سره به دومره مینه کوي چې زه یې هیره شم او ورته وایي به چې زما د خپلوانو زړونه لاسته راوړه تر څو زه یې هیره شم. د نږدې ګاونډیانو سره به ښه رویه کوي تر څو د هغوی هم زه هیره شم. دا خبرې مینې یو په بل پسې په یوه دقیقه کې راته وکړې او وروسته له دې په غېږ کې راولوېده او زما په اوږه خپل سر کېښوده. دومره په زوره زوره یې راته وژړل چې ما هغسې ژړا په خپل ژوند کې د هیڅ چا څخه نه وه اورېدلې او نه مې هم لیدلې وه. دومره یې وژړل چې زما کمیس یې په خپلو اوښکو راته داسې لوند خیشت کړ لکه اوبه چې چا راباندې اچولي وي. ما هم خپله حوصله او توان له لاسه ورکړل او په ژړا ور سره سر شوم. خو مینې چې کله زما اوښکې ولیدې نو په خپل ښایسته لاسونه یې راپاکولې او هم یې زما اوښکې مچولې. راته ویې ویل ستا له هرې اوښکې څخه قربان شم، زه دومره ظالمه شوم چې ستا اوښکې زما له وجې راتویې شوې. تا په ما اوښکې تویې کړې، زه خو دې هرې اوښکې ته دود او سپېلنی شم. ستا هره اوښکه زما تر ټول ځان ډېره بارزښته ده. بیا نو ولې داسې وکړم؟ زما د زړګي سره په ما مه ژړه، په ما مه خفه کېږه. لنډه دا چې ټوله شپه مو دواړو په اوښکو تویولو او ژړلو باندې تېره کړه. کله چې سهار شو نو راته ویې ویل زه نوره در څخه ځم، ته به یوه واده راسره کوې. ما ورته ویل څنګه واده؟ مینې راته وویل د خپل ځان به خیال ساتي. ما ورته ویل دا واده دې پوره کوم. مینې راته وویل د زړه سره نور نو راته اجازه راکړه در څخه رخصتېږم، ته به نه راسره ځې. ما ورته ویل دا خو امکان نه لري، تر کوره دې رسوم. مینه راته وویل دغه زما یوه جوړه کالي بس دي، زما ټول شیان ستا او تر څنګ قربان دي. ما ورته ویل دغسې نه کوم، ټول شیان به در سره وړې. مینې راته وویل نه، یو شی هم د ځان سره نه وړم. ما ورته ویل نو معنا دا چې په دې ته نه یې خوشحاله. مینې راته ویل ښه چې نو داسې ده یوازې کالي مې را سره وړم. ما ورته ویل نه، سره زر به دې هم در سره وړې. مینې راته ویل هغه یې ستا، کله چې د لاس بند شو پخه به درشي. ما ورته ویل که دې راته پرېښودل بیا به راته یادېږي. مینې وویل شکر د خدایه چې دومره در باندې ګرانه یم، بل ارمان نه لرم. ما ورته ویل نو دا خبره دې هم په دې معنا ده چې ته نه یې خوشحاله تر څو زما څخه جلا شي. مینې راته ویل وړم یې، خو نور هیڅ شی نه وړم، ځکه نور شیان خو ستا دي او راته ټینګېږي به هم نه. ما ورته ویل سمه ده درځه چې ځو، خو بیا هم درته وایم که د زړه نه وي زه له دې کاره تېرېږم، هر څه به بیرته له سره جوړ کړو. مینه راته وویل له دومره زیاتو کوششونو سربیره بیا هم غواړې چې بیرته له کاره تیر شو؟ په څومره زحمت دې دې ځای ته راورسېدو، راځه چې ځو، نور بحث ته وخت نه لرو. زه هم ورسره روان شوم او تر خپله کوره مې راورسوله. طلاقنامه مې مخکې لا ورته لیکلې وه او هغه مې ورته په کور کې ورکړه. د مینې طلاق زه ډېر متاثره او بیخي ډېر غمګین کړم. په لومړیو ورځو کې دومره په تکلیف شوم چې غوښتل مې بیرته ورشم او د دې کورنۍ ته زما او د دې په منځ کې چې کوم راز و ټول ورځینې خبر کړم. خو دا مې هم ونه شو کړی. مور مې هم ډېره راباندې خفه وه په دې چې زه به ډېر خفه وم. واقعا چې تر 3 اونیو پورې دومره وځورېدم چې بیا مې د څانګې مینه هیره شوه. دا به مې په خیال کې لا نه راګرځېده چې ما د یو وخت له دې سره مینه کړې وي. بس نو قدرتي کارونه و چې زما سره کېدل. مور مې وروسته له 4 اونیو څخه راته وویل زویا زه نور ستا دا ځورېدل نشم زغملی چې هره ورځ پر تا باندې تېرېږي. زه ستا د کوزدې بندوبست کوم، نور به دا غم ته د پای ټکی کېږدو. دا ټول غمونه د هغې بې شرمې له لاسه دي. خدای دې دا په ټول ژوند نه ښادوي. ما ورته وویل نه مورې دغسې مه وایه او ما هغې ته بددعا کوه. ملامتي په ما کې ده. زه خپله دغه حالت ته ورسېدم
هغې ته زما په خاطر څه مه وایه. مور مې راته وویل څه بلا نه ورته وایم، په ټول کلي کې سترګې راټیټې کړي، په تا کې زړه خوړین کړ، ته یې لا طرفداري کوې چې داسې ټوکر ټوکر یې ووینم بیا به مې هم زړه پرې سوړ نه شي. ما ورته وویل اوف مورې داسې راته مه وایه، له دې څخه به مې هم نور حالت خراب شي. زه له هغې سره اوس هم مینه لرم، کم تر کمه خو زما له وجې هغه ته څه مه وایه. اوس خو لاړه او خپله سزا یې هم ولیده، نور لا څه پې کوې په خوارکۍ؟ مور مې راته وویل ته ورته خوارکۍ هم وایې؟ سمه ده زویه، چې ته ور باندې خفه کېږي بیا به ستا په وړاندې ورته څه نه وایم، چې تیر شول هغه هیر شول، را به شم خپلې موضوع ته. زویه د عبدالغفار لور مې درته خوښه کړي، که ستا خوښه وي نو همدا اوس به ورشم ستا مرکه باندې، دستي یې راکوي، ځکه هغوی زموږ د کور د ژوند د خبر دي، ښه بې غرضه خلک دي. مور مې چې ماته د عبدالغفار د لور وویل نو د فکرونو دنیا یوړم څانګې ته، چې ما خو دا هر څه د څانګې لپاره د ځان لپاره قبول کړل، پرته د څانګې خو زه هیڅوک نه کوم، له هغې سره مینه لرم او د هغې لپاره مې مینه طلاقه کړه. د مینې په رقم ښځه خو بیا کله پیدا کولی شم؟ څومره مینه ناکه، صبرناکه، هوښیاره، دینداره او دا ټول خویونه پکې وو. هغسې ښځه خو به هیڅکله هم پیدا نه کړم، خو اوس باید له څانګې سره واده وکړم، دا ځکه چې د څانګې له وجې مې مینه له لاسه ورکړه. بس نور مې د شرم او حیا دروازه ماته کړه او ورته مې ویل مورې که غواړې چې کوزده راته وکړې نو د سپوږمۍ خاله لور څانګه راته وغواړه، د هغې پرته زه بل هیڅوک نه کوم، د هغوی له کړو وړو څخه موږ ټول خبر یو او ښه درانه کورنۍ ده، څانګه به هم ستا ډېر عزت وکړي، له وخته سره شناخته یو، یو بل ښه سره پیژنو، څانګه هم ښه کاریګره او د ښو اخلاقو برخمنه ده، اوس دې هم ښه خیال ساتي، عزت دې کوي او په درنه سترګه درته ګوري، له هغې پرته بله ښه جینۍ نه پیدا کیږي. مور مې راته وویل څانګه هم ښه جینۍ ده، هغه مې هم درته خوښه ده، خو زویه دا د عبدالغفار لور ته څانګې یو په سلو ښایسته او کاریګره ده، ما لیدلې ده او تر تا په دواړو ښه خبره یم. ما ورته وویل مورې زه نور په ښه والي او ښایستوالي پسې نه ګرځم، یوازې او یوازې څانګه غواړم، که رښتیا درته ووایم له هغې سره مینه لرم. مور مې راته وویل ښه نو چې داسې ده بیا خو صحیح ده، زه نه پوهېدم چې ته د هغې عاشق یې، بیا خو هغه درته غواړم، هغه دې نو خوښه ده. ما ورته وویل هو مورې هغه مې ډېره خوښه ده، که دې هغه راته وغوښتله نو انشاءالله هر څه به سم شي. مور مې راته وویل خیر سبا به پر وخت ورشم، هم به د دوی پوښتنه وکړم، هم به ورته دا خبره یاده کړم، نور نو بې غمه کښېنه، زه هم وروسته له 4 اونیو څخه لږ څه خوشحاله شوم، ټول پام مې بیا څانګې ته ور واوښته او د هغې د یو ځای کېدو په تمه وم. مور مې په دا سبا د دوی کور ته ورغله، ګوري چې ډله ډله ښځې ځي او راځي، دا هم له یوې ډلې سره ملګرې شو او د سپوږمۍ خاله سره کېناسته. مور مې چې سپوږمۍ خاله ته وکتل سترګې له ډېرو ژړېدلو څخه تکې سرې شوې وې، خو غږ یې ونه کړ او په غم کې ځان ورسره شریک کړ. وی ښځې ورته تسلي ورکوله، ورته ویې ویل چې تا خو قدرتي کارونه دي ټول به مړه کېږو، هر ژوندی روح باعث کېدونکی د مرګ دی، دا د خدای جل جلاله ارمان نه کوي. شهیده شوه، ټوله کورنۍ ځینې خوشحاله وه، د ټولو زړه یې ځان ته راوړی و، د کوچني سره کوچنی و، له لوی سره لویه، هر غریب او مسکین به چې ورته ودرېده د خپلې خولې ډوډۍ یې ورسره نیموله او ورکوله به یې، ټول صفتونه پکې وو. الله جل جلاله دې ورته جنت ورکړي، د هیچ چا زړه یې نه دی ازار کړی، هر څوک ځنې خوشحاله دي. ستا خور و موږ ته هم له خپلې خور څخه کمه نه وه، که مو خپله خور مړه شوې وای دومره به غمجن نه وای لکه پر دې باندې. مور مې چې له دې ښځې څخه دا خبرې واورېدې نو پوهه شوه چې د سپوږمۍ خاله خور مړه شوې، ورته ډاډ یې ورکړ چې دا خو ټول قدرتي پیښې دي، هېڅوک بې له خدای جل جلاله ژوندي نه پاتې کیږي، څوک چې داسې یو ښه نوم او ښه صفتونه له ځان سره یوسي له هغې به بله بختوره نه وي. هغه دې نه دي اورېدلي چې وایي داسې مه مړه چې ته ژاړې او خلک خاندي، داسې ومړه چې ته خاندې او خلک وژاړي. ستا خور خو ډېره لایقه او بختوره وه، هېڅوک یې نه دي ځورولي. سپوږمۍ خاله ورته وویل په ښه والي کې خبره نه وه، کوچني کوچني اولادونه یې پاتې شول، هغه به نو اوس څوک پالي او هغه به څه کوي؟ د سپوږمۍ خاله په دې خبرو سره مې مور او نورو ښځو ورته وویل دا خبرې مه کوه، الله جل جلاله در څخه ناراضه کیږي، پالونکی، روزي رسونکی او ساتونکی یوازې او یوازې الله جل جلاله دی، هغه یې پالي او روزي هم ورته رسوي،
هر چاته چې هر څومره روزي مقرره شوي وي هغومره ورته رسیږي. ټول خلک به ورباندې مهربانه کړي، داسې به یې ساتي لکه خپل اولادونه. یتیم ته خدای جل جلاله څومره زیات حق ورکړی دی، هیڅوک یې حق نشي تر پښو لاندې کولی. لنډه دا چې مور مې یوه میاشت د سپوږمۍ خاله کور ته هره ورځ ورتلله او د دوی لپاره به یې پیرکي او کله کله به یې له ځان سره میوه هم ورولله. تر مازدیګره به ورسره وه تر څو فکر یې په بله شي. مور خو مې زما د مرکې لپاره ورغلې وه، خو د خدای جل جلاله او انسان اراده یې ونه وي. مرکه لاړه تر 4 میاشتو پورې وځنډېده. نه مې مور په دې وتوانېده چې ورته ووایي او نه هم ما. یو ورځ مې دا فکر وکړ چې د جمیل کاکا نږدې ملګری چې ده ورسره زیاته ناسته ولاړه درلوده ووینم او هغه ته ټوله کیسه وکړم. ګوندې هغه دا کار وکړي. همدا تصمیم مې ونیو او ورته ورغلم. ځان مې ورته معرفي کړ، خپله کیسه مې سر تر پایه ورته وکړه. هغه د جمیل کاکا ملګری چې ولی محمد کاکا نومېده راته ټینګه وعده راکړه چې زه ورته وایم او دا کار ماته تر هر چا ډېر اسانه دی. ما ورته وویل ډېر پام دې وي چې درڅخه پوی نه شي، ځکه زه هغوی ته ډېر نږدې شوی یم او په ما باندې ډېر باور لري. هسې نه چې د تل لپاره راڅخه خوابدي شي. ته به په داسې یو انداز سره ورته وایې چې ما به ورته وښیې چې دغه هلک خو ستاسو کور ته ډېر ځي او راځي او پر تا هم ډېر ګران دی. د دغه هلک سره که دوستي وکړئ نو نور به هم سرنږدې شئ. ولی محمد کاکا راته وویل زویه ما تر تا ډېر کمیسونه زاړه کړي دي، په دې اړه راته څه مه وایه. زه په تا او ستا په مقصد پوه شوم. ته نه غواړې چې خپل باور له لاسه ورکړې. ستا نیت ډېر صفا دی. څوک چې مین وي نو د هیڅ چا پروا نه کوي، نه د عزت پروا لري او نه د شرم، نه د ښو نه د بدو. ټول فکر یې له خپلې معشوقې سره وي چې په هر ترتیب وي باید هغه ترلاسه کړي. ته مې په دا یو ځل لیدلو سره سر تر پایه وپېژندلې چې څنګه یو انسان یې. ورځه ما ته 2 ورځې وخت راکړه، بیا وروسته له 2 ورځو څخه راته راشه. ما هم له ولی محمد کاکا څخه رخصت واخیست او خپل کور ته راغلم. که زه در سره نه وم ناول ډېرو قدرمنو اوریدونکو دا و د ناول 4مه برخه تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.